السلام علیکم ګرانو دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو دوستانو، زه یم محمد الله همدرد او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زده کړه. دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ما یو ډېر زبردست اپلیکیشن راوړی دی چې هغه په اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ د خپل افغانستان کې په هر ولایت کې تاسو یو شی واخلئ یا یې خرڅ کړئ، لکه هر شی موټر سایکل او بايسکل او ټلیفون او کمپیوټر، هر شی تاسو اخیستلی شئ او خرڅولی شئ. نو دوستانو، دغه یو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. هیله لرم چې دغه ویډیو تاسو تر اخره راسره وګورئ او ویډیو هم خوښه شي. ویډیو در سره ضرور لایک کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو د شروع کېدو دمخه مو ملګرو که زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو د ویډیو لاندې سور بټن در سره کلیک کړئ او ورسره په خوا کې د بیل ایکن یعنې ګونګړي نښان باندې کلیک وکړئ او بیا پاس په ال باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې زر ورسیږي او ویډیو هم زر در سره لایک کړئ. نو دغه یو اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. نو رابشئ تاسو خپل پلی سټور ته سرچ کې به ورته ولیکئ لیلام، یعنې دلته په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ لیلام په پښتو باندې او لومړی تاسو ته راوړي په انګلیش باندې لیکل شوی ده چې لیلام، دغه تاسو ته ښکاري، دغه تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو ما ډاونلوډ کړی دی، مخه را ډاونلوډ کړی دی. زه په اوپن باندې به زه کلیک وکړم. دغه یو اپلیکیشن دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. په دې کې پښتو ژبه باندې تاسو پښتو ژبه هم پکې شته، دري ژبه هم پکې شته. په دې کې تاسو هر څه اخیستلی یا خرڅولی شئ. نو دلته زه په پښتو ورته انتخاب کوم. پښتو ژبه هم پکې شته. نو مخکې دې کې پښتو ژبه نه وه، خاص فارسي وه. نو راځو تاسو ته دې طریقه زه ښیم. کله چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، نو کله چې دغه اوپن کړئ، دلته تاسو ته په لومړۍ خانه کې پښتو ژبه راوړي، زبان پیش فرض، یعنې تاسو ژبه هغه کړئ انتخاب کړئ. نو ما پښتو انتخاب کړه. دوهم کې به تاسو خپل ولایت انتخاب کړئ، کوم ولایت کې چې تاسو اوسیږئ هغه ولایتونه ټول کې شته. نو زه خپل دلته ورته هغه انتخابوم، خوست. خوست مې کله چې ورته انتخاب کړ، په ادامه بیا کلیک وکړئ. نو ډېر اسانه کار دی دوستانو. دلته هغه تاسو ته اعلانونه راوړي چې چا یو شی کړی وي، پورته کړی وي که نه، یا پوسټ یې کړی وي چې دغه شی زه خرڅوم، هغه بیه هم ورسره لیکلې وي او ادرس هر شی ورسره لیکلي وي. نو دلته به تاسو ته ما ته موټر راواخیست. زه په موټر باندې کلیک کوم. دغه تاسو څنګه اخیستلی او خرڅولی شئ. دوستانو، دغه دی. تاسو دلته لیدلی شئ موږ ته موټر دی. موټر د موټر په څو بیه باندې، په څو یې بیه دی. موټر دی 1.5 لک افغانۍ بیه لري او 2000 ماډل دی. رنګ هر شی معلومات یې پکې لیکلي وي. تاسو دلته اړیکه هم ورسره نیولی شئ د دې موټر څښتن سره او چټ هم ورسره ورکولی شئ، یعنې میسج هم ورسره لیږلی شئ. نو دوهم کې تاسو ته لکه ماشین دی، ورزش ماشین تاسو ته ښکاري، دغه هم تاسو لیدلی شئ. دلته تصویر ورته اپلوډ کړی وي او دلته لاندې بیه ورته لیکلي یا معلومات یې ورته لیکلي وي، هغه پته هم ورته لیکلي وي. تاسو ته ښکاري دغه د ورزش ماشین دی. نو دغه یو ډېر خوندور اپلیکیشن دی دوستانو. په دې کې څنګه موږ تاسو پوسټ کولی شو. نو که تاسو غواړئ چې خپله یو اعلان ثبت کړئ، یعنې خپله یو اعلان هغه کړئ، یعنې پورته کړئ که نه، یو موبایل شي یا کمپیوټر یا هم دا شي موټر شی سي که نه، په دې تاسو کله چې کلیک وکړئ، تاسو لومړی غواړئ دلته تاسو وایي خپل نوم نمبر باید ولیکئ او لاندې خانه کې به تاسو هغه ورته ولیکئ نوم. زه دغه دواړه خانې زه ډکوم. دوستانو، دلته ما خپل نمبر هم ورته ولیکه او نوم یې هم ورته ولیکه. نو تاسو به بیا په دوام باندې به کلیک وکړئ، ستاسو سرچنګ به روان شي او دغه ستاسو هغه به یعنې اکاونټ به پکې جوړ شي. په دې کې نو زموږ اکاونټ جوړ شو. دوستان، دې کې د بل هیواد یو شی هم نشته. نو ټول د خپل هیواد د افغانستان دی، هر ولایت چې تاسو کوم ولایت کې اوسیږئ د هغه ولایت کې تاسو هغه ورته انتخاب کړئ. په هغه ولایت کې به پوسټ شوی وي او هغه تاسو بیا اخیستلی خرڅولی شئ. نو دلته به تاسو خپل نوم ورته دغه 3 انځورونه تاسو ته ښکاري. په دې کې تاسو خپل د خرڅولو شی تصویر ورته اپلوډ کولی شئ. په دغه انځور باندې وټاکئ، انځور باندې به کلیک وکړئ، دلته تاسو انځور ورته انتخاب کولی شئ. دوهمه خانه کې کټګوري وټاکئ. دلته تاسو څه شی خرڅوئ، موټر خرڅوئ، برېښنایي لوازمات خرڅوئ، کور وسایل خرڅوئ، شخصي وسایل څه شی خرڅوئ، تاسو به هغه ورته انتخاب کړئ. لکه اوس زه شخصي وسایل لکه ساعت دی که نه، لوبې سامان دی، لوبې وسایل دي، نور شخصي توکي دي، هغه به تاسو ورته انتخاب کړئ. دوهم معنی کې تاسو ټایټل کې به ورته ولیکئ، یا د هغه شي معلومات به ورته ولیکئ. لکه موبایل چې خرڅوئ د هغه نوم به ورته ولیکئ، د هغه معلومات به ورته ولیکئ.
او په دریمه خانه کې تاسو دلته بیه ورټاکلی شئ څو روپۍ خرڅوئ 10,000 شل زره 1,00,000 داسې اندازه به ورته وټاکئ څه شی په افغانۍ خرڅوئ که په ډالر خرڅوئ ډالر او افغانۍ ورته انتخاب کولی شئ توفیقي او درهمه خانه کې تاسو شمیره ورټاکلی شئ چې تاسو سره بیا اړیکه ونیسي هغه شمیره به تاسو ورته وټاکئ نو تاسو سره بیا هغه اړیکه نیولی شي او دریم چې دی کنه د اعلان تفصیل دلته تاسو نور معلومات لیکلی شئ ډسکریپشن دی تاسو زیات معلومات دلته لیکلی شئ د دې یو شي په اړه معلومات او پنځم یو دوستانو پته ده تاسو هغه پته ورته وټاکئ یعنې ولسوالۍ کوم ځای کې تاسو اوسیږئ هغه ځای به تاسو ورته وټاکئ او سیمه تاسو دلته په دې باندې چې کلیک وکړئ دلته تاسو لومړی دوهم اتم تر 20 پورې هغه تاسو ورټاکلی شئ نو کله چې دغه ټول پوره کړل په اعلان ثبتول باندې به کلیک وکړئ تاسو اعلان به ثبت شي نو کله چې اعلان ثبت کړو نو تاسو اعلان به پورته شي یعنې پوسټ به وشي دغه کټګوري کې تاسو کوم شی تاسو غواړئ هغه اخیستلی شئ لکه ګاډی سو برېښنایي لوازمات سو کوم شی چې تاسو اخلئ هغه به ورته انتخاب کړئ تاسو ته په دې کورپاڼه کې هغه شی راځي نو دریم یو زما پاڼه دلته تاسو دلته دوستانو تاسو پیغامونه کتلی شئ پیغامونه تاسو په میسج چا کړی وي که نه هغه تاسو کتلی شئ او زما اعلانونه دلته تاسو خپل اعلانونه کتلی شئ چې تاسو کوم اعلانونه پورته کړي وي او څلورم یو تاسو دلته هیواد ولایت ټاکلی شئ لکه اوس خوست کې چا پوسټ کړی دی خوست کې یو شی خرڅوي څوک هغه تاسو ته راوړي زه دلته مثال کابل ورته ټاکم کابل کې چې دی که زیاتره ډېر خلک پوسټونه کوي دي او ډېر شیان خلک هغه کوي خرڅوي او هغه اخلي نو دغه شکل تاسو وټاکئ دلته تاسو ژبه ټاکلی شئ پښتو دري او دلته یادښتي دلته تاسو دوستانو هغه اعلان چې تاسو خوښ وي که نه یعنې تاسو هغه کوم شی چې تاسو خوښ وي واخلئ که نه نو دلته تاسو ته به ښکاري زه هغه اعلان تاسو ته زه راوړم هغه اعلان تاسو ته دوستانو زه راوړم لکه اوس بايسکل زه اخلم که نه د بايسکل دا زما خوښ سو نو زه یو څو ورځې بعد دا اخلم چې دغه ما څخه ورک نشي سبا ته نو دغه زړه نشان تاسو ته ښکاري دا زړه نشان چې کله تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به دغه اعلان ثبت شي کله چې د زړه نشان فعال کړو که نه دلته تاسو راسئ یادښتې ته یاد نښې دوستانو دلته تاسو هغه کوم چې خوښ شوی وي هغه تاسو ته راړوي او د سپورټ او ملاتړ دغه تاسو دلته د دې کمپنۍ سره اړیکه هم نیولی شئ میسج هم لیږلی شئ او د دې شرایط تاسو هم کتلی شئ پښتو باندې ټول لیکل شوي دري باندې هم لیکل شوي نو دغه یو ډېر خوندور اپلیکیشن دی دلته تاسو خپل تصویر ورته هم اپلوډ کولی شئ پروفایل بدل کړئ پروفایل هم بدلولی شئ نوم بدلولی شئ او انځور هم ورته ټاکلی شئ نو دلته تاسو ته به کورپاڼې ته بیا راشئ کورپاڼې ته چې کله تاسو راغلئ دلته ټول شیان کې شته موبایل کمپیوټر کور هر شی کې شته دوستانو کوم شی چې تاسو غواړئ که نه هغه تاسو اخیستلی شئ لکه زه په دې کمپیوټر زه اخلم که نه تلویزیون ده تلویزیون های ده 14 انچه دا چې کله تاسې په دغه باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته دلته ښکاري هغه معلومات ټول پکې لیکلي وي تلویزیون های 40 انچه او 22 انچ د دې معلومات هم لیکلي وي په فارسي زبان دې لیکلي دي او دلته تاسو ته بیه هم ټاکلې ده چې د دې بیه 18,000 افغانۍ ده پته هم لیکلې وي او سیمه هم لیکلې وي چې شپږمه سیمه او دلته د تلویزیون تشریحات هم لیکلي وي که نه چې دغه نور معلومات یې لیکلي وي دغه هم تصویرونه دي که غواړئ چې دې سره اړیکه ونیسئ په اړیکه باندې به کلیک وکړئ که غواړئ چې دې سره میسیج ولیږئ چت باندې به کلیک وکړئ تاسو میسیج ورسره کولی شئ نو په دې کې تاسو هم خپل اعلانات ثبتولی شئ او اخیستلی شئ او خرڅولی شئ دغه یو ډېر ښه په زړه پورې اپلیکیشن دی دوستانو هیله لرم چې دغه به ستاسو خوښ شوی وي که ویډیو خوښ شوی وي که نو ویډیو در سره ضرور لایک کړئ تر بل ویډیو پورې د الله په امان ښې شبې او ښې چارې